السلام علیکم، زه یم هدایت او دوی ګوري پښتو ټیک د یوټیوب او فیسبوک طرف څخه په یوټیوب باندې که تی چې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه نو چینل سبسکرایب کړئ ترڅو دوی له هره نوې ویډیو درځي او پر فیسبوک باندې زموږ پیج هم لایک کړئ. د نن یو کوچنی ویډیو د هغه په دې باره کې ده چې خلک ستا پروفایل پکچر استعمالوي او بیا پر هغه باندې آی ډي جوړوي او بیا خلکو ته ریکویسټان ورسوي یا غلط شیان شیروي. نو څنګه باید وسي چې دا ستا د پروفایل پکچر بند سي، څوک یې ډاونلوډ نه کړي، یو څوک یې وانخلي، یعنې غلا یې نه کړي د پروفایل پکچر. د هغه لپاره به اول راځو موږ خپلې آی ډي ته، پروفایل به خلاصو. دا اوس ګوره زما آی ډي ده، په دې باندې ته هېڅ نښان نه ویناست په دا پروفایل پکچر باندې. نو اوس به راځو په دې پروفایل پکچر به دا رقم ګوته ونیسئ او دلته راسئ ټرن آن پروفایل پکچر ګارډ. اوس د دې فایده څه ده؟ د دې نور خلک چې دي هغه ستا پروفایل پکچر ډاونلوډوی نه سي، نو چې هغه یې نه سره ډاونلوډولی نو ستا پر دا پروفایل پکچر به آی ډي نه سي جوړه. نو چې آی ډي نه سي جوړه بیا به خلک تاله میسجان یو شی به نه درخواستوي. د هغه بعد بیا په دې به نیکسټ به نیکسټ چې مې ووهلئ اوس پر دې باندې سیو وکړه. چې کله ته سیو کړې نو د ستا پروفایل پکچر چې دی هغه باندې دا رقم یو نښان جوړ شو. د دې مطلب دا دی چې دا پروفایل پکچر اوس څوک ډاونلوډوی نه سي او څوک یې استعمالوی نه سي ستا بغیره. نو دا په خپل پروفایل پکچر باندې ضرور وکړئ ترڅو ستا پروفایل پکچر چې دی هغه خلک ډاونلوډ نه کړي. نو که دا رقم ویډیو دې نورې غواړي نو زموږ پیج لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو د نورو خلکو سره هم شیر کړئ.